دا موبایل چې کم دی که نه په دا خو مثال د لیپټاپ دی ټیک شو په دې باندې ته قرآن مجید کتی شي په دې باندې آیتونه کتی شي. خان تاسو به قرآن مجید ګورئ؟ نو زه خو دروغ نه یم، زه خو نه ګورم. نو پلار به یې ځان له وروره په فیسبوک کې لګیایي، مور به یې ځان له په فیسبوک کې لګیایي او بس مطلب دا دی ټول به په فیسبوک کې مصروف وي. سپین خان لوټ اغستی تقریبا 500 یا 200 300 وټ اغستی. تاسو ایم پی اوس په خال څوک دی؟ زمونږ ایم پی ای د سره شته نه د څه ایم پی ای. که تاسو دغه عوامو نماینده ساس کړی وي او راوستې ایم پی ای تاسو نن سبا وخت کې، نو تاسو به د عوامو دپاره څه کړی وي؟ کله احتجاج وکوئ او راشئ په چوک بند کوئ، تاسو پسې دغه خلک خاندي، څوک د کاڼو ګزارې کوي، څوک څه کوي څوک څه کوي، دا ولې کوي؟ ما ته چې په زرګاو کسان ولاړي، په زرګاو تاسو به کتلي دا چوکونه بیا بني. دا ستاسو مینوالي ستاسو ټیک ټاکو دپاره راځي که نه تاسو سره ولاړ؟ ټیک ټاک سره خو زما هېڅ کار نشته. نو ستاسو هم په دې سوشل میډیا باندې ډېرې داسې ګنده خبرې ویلې چې هغه په کور کې د کتلو نه دي که نه؟ ټیک ټاک بند کړي نو زما په خوله خو نه بندېږي. ټیک تاسو به خپل وس کوئ که نه د ملک ایم پی ایس ازادېدل غواړئ؟ تاسو وایئ چې نو دا ټیک ټاک چې چا جوړ کړی دی چې هغه یې نه بندوي نو زه به چېرته آواز اوچت کړی دی ټیک ټاک خلاف؟ نه ټیک ټاک خو وروره زما په خوله نه بندېږي ته وایم چې کومه ټیک ټاک خو خلک کوي دا خو یې نه کوم که نه سپین خان خو زه خو کوم او که نه ټوله دنیا خو یې کوي که نه. ویورشپ شته دی په فیسبوک کې؟ او څونه وخت نه تاسو د سوشل میډیا؟ نو زما خو دغه 4-5 کاله وشو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه. قدرمنو تاسو ګورئ ولسي عدالت او زه محمد کاشف. دا مخال د سوات په سیمه باندې موجود یم. زما تر څنګ ډېر محترم سپین خان موجود دی. د دوی سره به د دوی په ژوند باندې خبرې کوو چې دوی کله سوشل میډیا ته راغلل او کومه موضوع چې په میډیا باندې وایرل ده، په ټرینډ باندې ده، هغه د الیکشن حوالې سره یا د ټیک ټاک د حوالې سره، په دغه ټولو موضوعاتو باندې به د دوی سره مختلف خبرې کوو. قدرمنو کتونکو وخت هم نه خرابوم، سپین خان طرف ته راځم. سپین خان خپل پروګرام کې ته هرکلی وم، ډېره مننه چې وخت هم مهرباني جی مهرباني. سپین خان څنګه یې؟ ژوند څنګه دی؟ ډېر الله دې خوشحاله ساتي. څه اکټیویټیز دي سپین خان؟ نو مصروفیات خو زما دغه دی چې بس الیکشن خو ما لړاو کو او بس ډېر خلک پکې پاتې شو. زما خو لومړنی پیرو او غوټم خلکو ماله کافي را کړه، خو خبره دا ده چې پاکستان دی، تاسو ته پته ده او په دې کې هر شی غیبیږي او تاسو خبره. سپین خان دا راته ووایي چې الیکشن په پیل ځل تاسو لړاو کو؟ بالکل صوبایي ما په پیله سره. او د دې نه مخکې به کوم سیټ ته ودرېدې؟ جنرال کونسلر باندې بلدیاتو کې زه ولاړم، هغه ما ګټلی و. ښه ګټلی مو. چېرته الیکشن هم یو پیره ده؟ څو پیرې مې هغه الیکشن وکړو د وړوکي سیټ والا؟ ما یوه پیره او هغه مو وګټو؟ هغه ما ګټو. د ایم پی ای سیټ هم وګټو که نه؟ خلک وایي چې سپین خان لوټ اغستی تقریبا 500 یا 200 300 وټ یې اغستی. بس خلک خو په دې نه دی پوه که نه، او د پی کې 6 خلکو ماله وټ را کړی دی، دا نه ده چې نه دی را کړی، خو ما چې کوم وټ غوښتو نو هغه وټ ما ته نه دی میلاو شوی. ستاسو ایم پی ای اوس فی الحال څوک دی؟ زمونږ ایم پی ای د سره شته نه د څه ایم پی ای. ولې؟ ایم پی ای که ته په ضلع کې مې نو زه هغه ته ایم پی ای نه وایم. که هغه ځان ته وایي یا وزیر وایي نو مطلب دا دی چې یو سړي له اردو نه ورځي، انګلیش نه ورځي. او څنګه نه ورځي؟ هغوی خو په اسمبلی کې مثال کې دغه کوي، تقریرونه کوي، او هغه چې کوم دی نو دغه خلکو ایم پی ای کو هغې کې بیا څه لیدل که نه؟ ځکه ایم پی ای کو د څه شي تقریرونه کوي؟ هغې له ژبه ورځي، تاسو وایي اردو نه ورځي که نه؟ دا به څنګه ایم پی ای چې هغه له به اردو نه ورځي؟ چې یو سړي ته لیټر پروت وي او لیکلی شوی په هغې موضوع باندې او چې هغه نشي پړاولی، ته هغه ته ایم پی ای او یا وزیر ویلی شي؟ نشي ویل. نو بیا سپین خان دا راته ووایه چې که تاسو دغه عوامو نماینده ساس کړی وي او راوستې ایم پی ای تاسو نن سبا وخت کې، نو تاسو به د عوامو دپاره څه کړی وي؟ ګوره د عوامو دپاره خو زمونږ په زړه کې ډېر څه و. څه څه؟ لکه خبره دا ده چې که تاسو سوچ وکئ د زمونږ په دې چوکونو کې دا دیاړي مار ناستي غریبانان، ټیک شوه، او کله ورته دیاړي میلاو شي، کله ورته دیاړي میلاو نه شي. ما په خپلو جلسو کې دا بار ویلي و چې هلکه تاسو 2 پیرې دا ایم پی ایګان وکتل او بیا رورا دا نه، کله په اسلام آباد کې، کله په پېښور کې او ایسیګانو ته ناسي او په دیرو کې بیا نخ کوي. خو زمونږ دا خلک پته نه لګي چې یاره څه نمونه خلک ته پوهېږي نه، پوه نه شوې، بس کرپټ سړي لا وټ ورکوي چې کم صحیح کسي هغه لا دلته وټ څوک نه ورکوي. دلته چې کم صحیح کسي
هغه ته خلک لیونی وایي. سپین خان تاسو چې کله احتجاج وکړئ د معاشرې چې کوم ضرورتونه وي د هغې خلاف چې تاسو کله احتجاج وکړئ او راشئ په چوک بند کړئ تاسو پسې دغه خلک خاندي څوک د کاڼو ګزارې کوي څوک څه کوي څوک څه کوي دا ولې کوي د چا نه کم د کاڼي ګزار نه دی کړی او نه به وکړي. تاسو یو ویډیو ما کتلی په هغې کې تاسو ولاړو یو خلک ګزارې کوي که نه هغه څه واقع وه څه شی و یو ویډیو ستاسو راغلی وه او په هغه ویډیو کې تاسو احتجاج کړی و په هغې کې خلک ګزارې کوي تاسو ته سم شو هغې چې کوم دی هماغه خبرې کوي او تاسو خپل تقریر جاري ګوره هغه قسمه قسم خلک دی د پارټۍ کسان پکې هم راننوځي په دې کې هر قسم خلک راننوځي څوک په مطلب دا دی څه کوي څوک په څه کوي ته زما خپل سپیچ یې هغه زه جاري ساتم پوه نه شوې د چا پروا نه ساتم خلک در سره راوځي بالکل تاسو ګورئ نه دا چوک بني که تاسو سوچ وکړئ د پارټۍ کسان راوځي هغه تقریبا زیات نه زیات 80 کسان 100 کسانی ما ته چې په زرګاو کسان ولاړي په زرګاو تاسو به کتلی دا چوکونه بیا بني دا تاسو مینوالي تاسو ټیک ټاک د پاره راځي کنه تاسو سره ولاړ ټیک ټاک سره خو زما هیڅ کار نشته ټیک ټاک ځان څوک کوي ځان له بسوک په فیسبوک کوي ځان له بسوک گیمونه کوي دا غي سره می واسطه نشته زما په خپل بچی باندې وسره سي چې د ټیک ټاک نه منی کما زه گیم نه منی کما نو زبا پرې بچي سمنی کما خان سو نن سبا په ټیک ټاک ډیر زیاته په خاشي شروع دا خلک جنکې چې کوم له سوک ځان ته پس کی وباړي سوک سکه سوک چې کوم له د خبرې کوي چې هغه کور کې دا اوریدل نه تاسو د ټیک ټاک ډیشته دی او په دغه کار باندې خپوي که خوشاله نه زه ټیک ټاک نه کوم زه ټیک ټاک کوم نه ولې نه کوي نو بس زما خپل شوق وسه څوک وی کنه چې زه د مثال کې ټیک ټاک د لپاره نه کوم چې په خاشي د بکی یا پکې ګنده خبرې دي نو تاسو هم په سوشل میډیا باندې ډېر داسې ګنده خبرې وایرل چې هغه په کور کې د قتل نه دي کنه نو دغه ټیک ټاک ولې نه کوي یا ټیک ټاک نه پیسې ولې نه ګټي اصل کې خبره ده چې پیسې ګټل نه را عزت چې چاله الله پاک کور کې هغه څوک په ټیک ټاک او په دې خان تاسو ویډیوګانې خو دغه ته ډېر وایرل شوې دي څوک یې سکه څوک سکه دا ګوره اوس مثال په تور تعالی ما انټرویو درکړ ټیک شو یو سړی تی کلیپ کټ کوي او پاغه باندې مطلب دا وایس کوي او هغه مطلب دا بدلای دا غي خصوصا ذمہوار نه یم او د ټیک ټاک دی په خاصه سره سو وای چې دا به ختم شي کنه بشي نه دا چرته هم نه ختميږي نو نه ختميږي نه دا په کار د چې تاسو خلک خوخی ما تاسو ته دا خبره وکړه چې سیریس ټاپک څوک نه ګوري پوه نه شوې کنه په دې کې دا موبایل چې کم دی کنه په دا خو مثال د لیپټاپ دی ټیک شو په دې باندې ته قرآن مجید کته شي په دې باندې آیتونه کته شي ان خان تاسو به قرآن مجید ګورئ نو زه خو دروغ نه زه خو نه ګورم زه خو نه ګورم زه چې ګورم نو دې پړاو مولینا د ټیک ټاک تاسو وایي لکه زه ته دا خبره کومه چې لکه نه څوک وروره دغه ګوري چې چم ته خراب شي هغه ګوري که اوس د خلکو ته زه وایم چې یاره دا ټیک ټاک بند کړي نو زما په خوله خو نه بندېږي ټیک تاسو به خپل وس کوئ که نه د ملک ایم پي ایس ازادېدل غواړئ تاسو وایئ چې نو دا ټیک ټاک چې چا جوړ کړی دی چې هغه یې نه بندوي نو زه به چېرته اواز اوچت کړی دی ټیک ټاک خلاف نه زه خو د ټیک ټاک خلاف اواز ځکه نه چوتم زه په هسپتال باندې اواز چوتم چاته مطلب تاسو کشر کل د علاقې چې کوم دی د ټیک ټاک سره خراب شو ټول ټیک ټاکران نو دا خو ګوره د پلاره پورې خبره ده چې څنګه تربیت خپل بچي له ورکوي تاسو لم پکار دی چې په میډیا باندې راشي دغه پلارانو ته نصیحت دا خو ته ما 1500 پیرې وې څه وایي خلک څه اوس مثال په تور د سړي بچی دی په 1200 په 2 بجې راځي د شپې نو دا پلار دې تپوس کوي چې ته د کم ځای نه رالې یار ته هسپتال ته تللی وې ته چېرته تللی وې ته چېرته نو پلار به یې ځان لروره په فیسبوک کې لګیایي مور به یې ځان له په فیسبوک کې لګیایي او بس مطلب دا دی ټول به په فیسبوک کې مصروف وي نو دا تپوس خود پکار دی چې پلار ته وکړي تره زوی ته وکړي د ماما زوی ته وکړي چې یاره ته چېرته تللی نو څوک تپوس کوي ته ما ته ووایه زه خو د خپل بچي ذمهوار یم چې زه د خپل بچي ښه تربیت وکړم زه ترې په ټایم تپوس وکړم زه د هر سړی په کار دی چې د خپل بچي نه په خپله تپوس وکړي نو زه به اوس څه کوم د سړي د بچي نه به تپوس کوم هغه به وایي چې وروره ستا په ما کې څه کار دی نو بیا نو لکه دا کېږي سپین خان دا تاسو چې کومې ویډیوګانې لکه شوي دي دا ټول تاسو وایي چې دا دغه شانتي انټرویانو کې یا یو څه بل څه کې وایرل شوي دي بالکل بچا